چې دا زمونږ د جامع دار القرآن والحديث السلفية قاضي آباد پشاور پاکستان 22مه دستاربندي ده. الحمدلله د تسلسل د شیخ غلام الله رحمتي رحمتا واسعه پلاس باندې شروع شوی و. بیا د هغوی فرزند شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله رحمتا واسعه په مخ په وړاندې باندې وړی و. اوس حالا دا تسلسل شیخ محمد رحمتي شیخ عبدالقیوم رحمتي حفظهم الله مخ په وړاندې باندې وړي. تاسو ته دا یاد دی چې الحمدلله دې جامعې ډېر ګلان فارغه کړي، ډېر مشایخ فارغه کړي او ډېر علما یې فارغه کړي، او د الله نه امید ساتو چې انشاءالله دغه تسلسل به قایم او دایم وي. شکریا ادا کوم ستاسو، هر کله ویم تاسو هر کله راشئ، په خوشحالۍ راشئ، الله مو بار بار راوله او الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت. په مجلس کې مونږ سره مشایخ علما کرام ناستې کوي. داسې علما او مشایخ لرو الحمدلله چې د تعارف محتاج نه دي. په ناس مجلس کې مونږ سره فارغ التحصیل علما همدغه شان طلبا ناست دي. الله نه دعا کوو چې الله زمونږ دغه ګلان ستا د دین د خدمت دپاره تیار او برابر. بیا هم هر کله ویم تاسو ته اهلا وسهلا ومرحبا بكم. محترمو، د پروګرام آغاز کول غواړم. د پروګرام د آغاز دپاره زه دعوت ورکوم د تلاوت قرآن مجید دپاره قاری صاحب محترم عبدالله ته چې هغه د دې جامعې استاذ دی. فلیتفضل مجزیا مشکورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم
كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن